کم څوک چې الله وایي زما د نصیحت څخه یا د قرآن څخه اعراض وکړي، زما د نصیحت څخه، زما د قرآن یا زما د کتاب څخه الله وایي اعراض وکړي، الله وایي زه به دته ډېر تنګ ګزران او ژوند ورکړم، ډېر تنګ زندګي به دغه سره د دې د مالدارۍ د پیسو د دولت سره به د په مرګ خوشحاله تا وجه څه شي ده؟ وجه د ګناه وجه ده. کله چې انسان پیسې پیدا کړي غرور پکې پیدا سي، تکبر پکې پیدا سي، لویي پکې پیدا سي، بدنظرۍ ته ملا وتړي، زنا او تلایز بالله باس قسم ملا وتړي، شراب ته ملا وتړي، عیاشي او فحاشي ته ملا وتړي، دې ملک د عیاشي دپاره ولاسه دې دپاره. لیکن د هغه ته چې وګورې چې د پر مخ باندې د غم و د پریشانۍ و د تنګۍ و د زړه د بېچینۍ اثرات ته وګورې، خوا به دې بد سي چې خدای ښه دی چې ما ته دې دا پیسې نه درکړې. دا څه لعنت لړل دی، څه شی دی؟ دا خلک د الله نافرماني په دې پیسو رانیسي، د خدای نافرماني ته ملا وتړي، او هغه دغه سره د دنیا، سره د دولت، سره د عیش، سره د زیبایش، سره د هر قسم سهولیاتو دا سړی به ډېر په تنګ وي. یعنی آخر به ګوري اثر نه ورباندې کوي، بیا به ستنې ورلګوي، په ستنو به هم بیا دته خوب نه ورځي. دغه ته تنګ ژوند وایي، دغه ته تنګ ګزران وایي، دا د ګناهو په وجه پیدا کېږي. د خدای دپاره د ګناهو څخه ځان وساتئ، که ګناه یې اوس فورا الله ته متوجه سي.